نو الله تعالی به ما باندې باران وکي، بلکې دا سوال پکار دی چې یا الله په ما باندې د کاڼو باران وکي، چرته سیلاب را باندې رانولي، چرته کمرې را باندې راوانه چې چرته کې ځمکه سوری نه کی. دا سوال هم ډیر ضروری دی په دې وس وخت کې. په سوشل میډیا باندې ویډیو ډیر زیات گردش کوي. هر انسان په خپل باندې ښه پوهیږي انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی او بیا میچورټي د انسان الله تعالی رسول دی، نو هغه خامخا په دې خبره باندې پوهیږي چې هغه یا لیونی نه یا پاگل نه یا پوډري نه یا نشهي نه. په دې خبره ښه پوهیږي چې دا زه څه کوم، دا یاره عقل مني، دا انسانیت دی، دا اعتماد د اسلام ښیي، دا ماته مسلماني ښیي. دا کار هر سړی په دې باندې ښه پوهیږي. خو چې سړی د خپل عقل او د خپل شعور باوجود او د خپل د دې خوږ دین چې د هغه سره دی د دې باوجود هم داسې کار کوي، نو دته به زه په ساده ټکو کې چې کوم دی دته به زه څه ویم، دته به زه د الله تعالی یو غټ لعنتي انسان ویم، دته به زه یو غټ تباه او برباد انسان ویم چې په دنیا کې تباه او برباد دی. زه به دته یو درنده ویم، زه به دته یو انسان نما زناور ویم. د دې لپاره بل سټکه الفاظ چې کوم دی بل د خال پاز استعمالول دا زما په ژبه باندې نه راځي. پرون چې څنګه دا ویډیو ما وکتله، کوم ملګرو چې ماته لینک را سند کړی و، کوم ملګرو چې ماته ویډیو را سند کړی و، نو انتهایی مې زړه خفه شو. یو زناور هغه تا ته ضرر رسوي. په اسلام کې، په زموږ په دین کې، په معاشره کې د هر څیز دپاره حدود شته. مار تا ته ضرر رسوي، په اسلام کې د دپاره حد شته، هغه مړ کا. لړم تا ته ضرر رسوي، هغه ځان نه جدا کا، مړ یې کا. سپی تا ته ضرر رسوي، ستا زناورو ته، ستا چرګو ته، ستا مطلب چرګوټو ته، یا مطلب تا ته ضرر در رسوي، هغه علاج شته. هغه سلوک سره وکړه، یا مطلب اوله یا مړ کا. خو په داسې ضلالت سره چې هغه ونې ته اوچتول او د هغې سره په هغه پسې ډانګي داسې راغستل لکه ته وې که دا غزاله روان دي، ماشومانو له کمرې ورکول او هغه په کمرو ویشتل، دا نه انسانیت دی، نه مسلماني ده او نه ماته معاشره دا ښیي. دا صرف چې کومه دی د درندو سره درندګي ده. نو چې انسان د انسان په شکل کې درنده جوړ شي، نو په دنیا کې د ده نه غټ درنده چې کومه دی دا بیا نه وي. ځکه چې دا دنیا ټول د دې انسانانو نه تباه ده او د انسانانو نه روغه ده. که دا انسان روغ وي، د دنیا کې امن دی، سکون دی، راحت دی. خو چې دا انسان داسې درنده وي که نه، نو په موږ څه، موږ د باران سوال کوو، فیسبوک باندې پوسټ کوو. په جمعې په مانځونو کې چې کومه دی د ملا صاحب گزارش نشي وایي چې درود شریف وایي، 2 رکعته نفل وکړي، د باران دپاره سوال وکړي. په فیسبوک باندې پوسټونه کېږي چې د باران دپاره سوال وکړي. باران نشته، د حالاتو ته وګورئ. او یو طرف ته زما د دغه مسلمانانو سلوک ته وګورئ چې د زناورو سره کوي. نو الله تعالی به ما باندې باران وکړي، بلکې دا سوال پکار دی چې یا الله به ما باندې د کاڼو باران وکړي، چرته سیلاب را باندې رانولي، چرته کمرې را باندې راوانه چې چرته کې ځمکه سوری نه کی. دا سوال هم ډیر ضروری دی په دې اوس وخت کې، ځکه چې دې حالات ته کتل، دې کارنامو ته د خلکو کتل، نو سترګې چې کومه دی هغه اوښکې تویي. نو چې څوک هم دی، چاته هم اډرس معلوم دی، څوک یې دپه کولی شي، د چا رور دی، د چا تره زوی دی، د چا ګاونډي دی، دا د هغې ذمهواري جوړېږي چې لاړ شي او دته نصیحت وکړي، د ده اصلاح وکړي، د سره د ده اصلاح وکړي چې بیا آینده کې چې کومه دی د زناور سره داسې سلوک نه کوي. زه په یوه خبره افسوس کوم چې نن سبا د انسان سره د انسانیت سلوک دا دومره کم دی د زناورو په نسبت باندې. د زناورو سره انسانیت سلوک کېږي، د زناورو سره چې کومه دی خلک ډېر بهترین سلوک کوي، د هغه احترام کوي، د انسانیت تذلیل کوي. خو چې نن ما د زناورو تذلیل ولیده او د زناورو مې چې کوم دی دومره په تذلیل سره د هغې سزا ولیده، نو زه حیران دیم چې دا چېرته انسان غل ونیسي، غل یو بانګي دې پټ کړی وي، یا چېرته یو انسان ته څه ویلي هغه ونیسو، نو د هغه سره به څه سلوک کوي. ډېر د افسوس مقام. د ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کوي او دا مې یو میسج ورکړ، یو پیغام دی مخکې ورسوئ.